که بیخي چې ګناه کړي. حسن بصري رحمه الله په زمانه کې یو ځوان ډېر بد کردار او شرابي غلا هر یو بد اعمال هغه دنه نو خلاص هر یو شی هر بد عملی کوله. مور یې کونډه وه، دی د مور سره یوازې اوسېده. خو یو ورځ را روان ده، حسن بصري رحمه الله خپل ځای کې ناست ده، شاګردانو ته وعظ او نصیحت کوي. دی هم ورسره کېناست. دی چې کله ورسره کېناست د هغه وعظ او نصیحت په ده باندې دومره ښایسته ولګېده، دومره خوږ ورباندې ولګېد چې د ده په زړه کې انقلاب راوست، د ده په زړه کې بدلون راوست. د ده د زړه د حالات مکمل بدل شو. په زړه کې توبه وایسته، کور ته راغی. نو څه وخت تېرېده دی ډېر سخت مریض شو. چې کله مریض شو پروت ده، مور یې ورته سر ته ناسته ده. مور ته وایي مورې په فلانۍ منطقه کې یو عالم ده په نامه د حسن بصري، چې کله زه وفات شولم دغه حسن بصري به په ما باندې مونځ د جنازې کوي. ده ته به ورځي او ورته به وایي چې د ما په زوی باندې مونځ د جنازې ته وکړه. داسې وصیت یې کړی. او که چېرته هغې انکار وکړ بیا راسه او د ما په غاړه کې رسۍ واچو، په دې حویلې کې مې ګرد چاپېر همداسې کش شاګه او بیا مې چېرته لرې ښخ چې دغه ادیروالا او دغه نور مړي ما نه هغه په عذاب نه سي. د ما د عذاب په وجه باندې دا نور مړي ما سره په عذاب نه سي. لرې مې چېرته خو کله چې دی وفات شو مور یې د ده په وصیت مطابق همغه عمل ورسره وکړ. لاړه حسن بصري رحمه الله دروازه یې پیدا کړله، دروازه یې ورته وټکوله، ورته ویلې چې حضرت د ما زوی دغسې وصیت کړی ده، داسې وصیت یې کړی ده چې د ما په ما باندې به مونځ د جنازې حسن بصري ده. تا زوی څوک ده؟ وایي د ما فلانی. دغسې یو ورځ تا سره په درس کې ناست و. وایي ښه هغه شرابي او هغه زنکباز او هغه غل هغې باندې به زه مونځ د جنازې کوم؟ زه نه کوم. هغه انکار یې کړی، انکار یې ترې وکړو په ډېر شدیده لهجه باندې. ورته ویلې چې هېڅکله هم زه په هغې باندې مونځ د جنازې نه کوم. زه ورځه. هغه مور یې ډېره مایوسه راغله، ډېره مایوسه وه راغلله. چې کور ته راورسېدله، کور کې چې دا زوی ته دا خبره کوله چې دروازه وټکېده، دروازه وټکېده. چې ورغله ګوري حسن بصري رحمه الله، حسن بصري رحمه الله را ننوته، غسل یې ورکړ، په دې باندې مونځ د جنازې وکړ. بیا د هغې نه پس چا ترې پوښتنه وکوله چې تا خو منع وکوله، دا اوس ولې راغلی او مونځ د جنازې دې پرې وکړ؟ وایي کله چې ما دغه زنانه منع کړله، وایي زه داسې سترګې مې پټې شولې، وایي خوب غوندې را باندې راغی. وایي الله رب العزت ما ته الهام وکړو، وایي ما ته ویل چې ای حسن بصري د ما بندگان زما د رحمت نه مه ناامیده کوه، زما بندگان زما د رحمت نه مه ناامیده کوه، مه مایوسه کوه. د ما رحمت هغوی دپاره وسیع ده، هغه ما بخلی ده، لاړ شه په هغې باندې مونځ د جنازې وکوه. محترمو مسلمانانو ورونو، عرض مې دا کوو چې توبه نصوحه چې څوک د زړه نه توبه وباسي الله رب العزت ورسره ډېره لویه ډېر رحیم ذات ده. محترم مسلمانانو